ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مستئ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست د خپلو دوامداره فعالیتونو په لړ کې په چمتال ولسوالۍ کې یوې قومي شخړې او کورنۍ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښود. دا شخړه په یاده ولسوالۍ کې د یو تن د وژل کېدو له امله رامنځته شوې وه چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دغه دښمنۍ پای ته ورسېدله. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست تر مشرۍ لاندې د دې ولایت د امنیه قمندان د چمتال ولسوال او د ځایي مخورو په همکارۍ په چمتال ولسوالۍ کې د یوې خپلمنځي شخړې د حل په موخه او غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. د شخړې لامل د یو کس وژل کېدل بلل شوي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ یې ژور اختلافات رامنځته کړي وو چې د موضوع له څېړنې وروسته مسؤلینو دواړه اړخونه سولې ته راوبلل او د خیر او روغې جوړې پرېکړه وشوه. د غونډې په ترڅ کې ویناوالو وویل بخښنه او عفوه د اسلامي ټولنې د پیاوړو خلکو ځانګړتیا ده او دا یې زیاته کړه چې په مسلمانانو کې پیاوړي او پهلوان هغه نه دي چې بل څوک مات کړي، بلکې پیاوړي هغه څوک دي چې بل ومني، صبر وکړي او د عفوې او بخښنې له لارې نورو ته خوښي ور وبخي. په پایله کې د وژل شوي کس خپلوانو مقابل لوري ته بخښنه وکړه او دواړو لورو له شوې پرېکړې خوښي څرګنده کړه. همدارنګه د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې هم مننه وکړه چې د خلکو بېلابېلو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کوي. په مزار شریف ښار کې د کیوان کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست تر څار لاندې د یوې ورځې لپاره د څه باندې 100 ورزشکارانو په ګډون د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوې. په مزار شریف ښار کې د کیوان کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې. د سیالیو په لار اچونکو د دغه سیالیو له ترسره کولو څخه موخه د سپورت وده، د ورزشکارانو هڅونه او د نوو راټوکېدلو استعدادونو پیژندنه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکارانو د دغه سیالیو ترسره کول د هیواد د سپورت د پراختیا او پرمختګ پر لور یو اغېزمن ګام بللی او له سپورتي مسؤلینو یې غوښتل چې دا ډول پروګرامونه لا زیات په لاره واچوي ترڅو د ملي ټیمونو لپاره غوره څېرې وپېژندل شي. د سیالیو په پای کې د کیوان کیک بوکسینګ د برخې ګټونکو او مخکښو لوبغاړو ته د مسؤلینو له لورې میډالونه، د ویاړ کمربندونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د کورش ملي فدراسیون د خپلو دوامداره فعالیتونو په لړ کې دا ځل هم د کورش یا پهلوانۍ زړه راښکونکې سیالۍ د دې برخې د لسګونو ورزشکارانو ترمنځ د ګڼو مینوالو په ګډون د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ په دالي کلي کې ترسره کړې. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د بوکسینګ برخې د ورزشي مسؤل له لورې د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ په بېلابېلو وزنونو کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ د کورش پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې چې یوه شپه یې دوام وکړ. په دغو سیالیو کې له ګډونوالو ورزشکارانو څخه د 100 تنو ترمنځ لوبه په مساوي ډول پای ته ورسېده او 15 تنو نورو بیا د خپلو سیالانو په ماتولو سره اتلولي خپله او د لومړي مقام ګټونکي اعلان شول. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د سیمه ییزو او دودیزو لوبو وده او پراختیا بلل شوې ده او په پای کې غوره ورزشکارانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. د الله په امان.